حضرت ایوب علیہ السلام کله تیر شوی دی، عمر یې څومره او یو تکلیف و بیماری پر راغلی ده، دا ولې راله او بیا په هغه تکلیف څونه موده او د هغه تکلیف د ختمېدو نه پسې څونه عمر او کوم ځای دفن دی. نو اختلاف پکې شته، خو راجح قول دا دی چې دا د ابراهیم علیه السلام نه پس 100 کاله پس پیدا شوی دی او د ابراهیم علیه السلام 5 نوسه و، د هغه 5 پشته پس. ډېر عبادت گزارو او ډېر په پیغمبرانو کې مالدار سړی تیر شوی دی. مور د حضرت لوط علیه السلام لور وه، د ابراهیم علیه السلام درواره لور، د لوط علیه السلام لور د مور وه او دومره عبادت گزار په پیغمبرانو کې. ټول پیغمبران عبادت گزاری، خو د ډېر زیات عبادت کړی، ډېر عبادت گزار تیر شوی او ډېر زیات مالدار او ډېر زیات سخي سړی تیر شوی. مال یې دومره زیاتو چې علماء کرامو لیکلی دي څه ځمکې د غرونو وه په غر کې وه او څه د غر لمن کې وه. اوس چې کوم وخت کې بیت المقدس دی او څه علاقه د فلسطین د اسرائیلو په قبضه کې ده، دغه علاقه کې دی پاته کېده، ډېره زیاته آباده علاقه وه. اوس هم وایي ډېره آباده علاقه ده. هغه علاقه اوس د اسرائیلو په قبضه کې ده، کوم ځای کې چې حضرت ایوب علیه السلام تیر شوی او کتابونه لیکي دا ټوله د شام ځمکه وه زرخیزه. وی د دمشق نه مشرقي جانب ته 105 کیلومیټر علاقه راځي، 105 کیلومیټره او ډېر سرسبز شاداب غرونه دي او د غرونو درې دي او ټول د زیتون بوټي دي پې، د زیتون او د انګورو اونې دي پکې، باغونه دي غټ غټ اعلی او قیمتي فصلونه او قیمتي میوې اوس هم په هغه علاقه کې موجود دي. ځمکې څونه وه علما لیکي وي 1500 قلبې یې وي، 1500 یو قلبه 2 غویانې نو 1000 غویان او د هرې قلبې یو ځان له مستقل زمیندار مزدورو. نو اندازه ولګوئ چې 1500 قلبې وي نو ځمکه به یې څونه. عبدالماجد دریابادي رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی، تفسیر ماجدي، هغه لیکي او 7000 ګډې چیلې مې، 7000 او 3000 اوښان او 6,000 7000 ګډې چیلې او 3000 اوښان او 1500 خره او دا نیمه علاقه دا لاندې نشیبي علاقه وه د فصل د زراعت او دا نیمه علاقه د غرونو درې وې او غرونو په هغې خشته خشته باغونو. دې سره نوکرانو، هرې قلبې سره خپل نوکر او د اوښانو د سرولو خپل نوکران او د ګډو ساتلو چیلو ساتلو دپاره خپل شپونکیان او د خرو د ساتلو دپاره خپل نوکران. ډېر زیات مالدار، دومره مالدارو. مهمان نوازي خو د ابراهیم علیه السلام نوسیو او ما درته مخکې د ابراهیم علیه السلام متعلق ویلو چې هغه څونه مهمان نوازو. دې د هغه نوسیو نو مهمان نوازي پکې وه، بغیر د میلمنو نه به یې ډوډۍ نه خوړه او چې کله به ورته وي پته ولګېده چې پلانکۍ علاقه کې غریبانان دي نو د شپې به یې ډوډۍ واغېشته، هغې له به یې رسول. جامې به یې خلکو له ورکولې، څادرونه او جوړې. وی تر دې حده پورې که داسې موقع به وه چې نورې جامې نشته نو خپله جوړه به یې زر وویسته، ځان نه به یې عام څادر تاو کو او غریب له به یې خپله جوړه ورکول.
یو شان د رب العالمین عبادت یې کو. دغه زمانه کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي حدیث شریف ته چې دا شیطانان به بر اسمانونو ته ختل. کله چې خدای پاک زمون پیغمبر علیہ السلام ته وحی د قرآن شریف په شکل کې نازل کړه، نو بیا دا شیطانان د اسمان د خطو نه منع شو. نو ابلیس او د هغه بچي به بره ختېدل او فرشتو چې به خپل منځ کې څه خبرې کولې هغې اورېدلې. نو بره په اسمان کې فرشتو د حضرت ایوب علیہ السلام د عبادت ذکر کو، د هغې صفت یې کو. چېرې ایوب علیہ السلام ډېر زیات عبادت کړ، ځان له عبادت خانه جوړه کړې ده، په هغې کې لګیا دی د الله عبادت کوي، روجې نیسي او منځونه کوي او ډېر زیات سخي سړی دی، سخاګانې کوي. نو شیطان د مسلمان په عبادت ډېر سخت غوسه کېږي، د له حسد راځي او د له بغض راځي. دا شیطان د انسان دشمن دی. قرآن شریف کې الله فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وی شیطان ستاسو دشمن دی، دی ګورې خپل دشمن وګڼئ. دی خو وایي چې څونه مې د انسانان دوزخیان کړل چې الله ورته غوسه کړم، ځکه زه خو د دې انسان د برکت نه د جنت نه راشړلی شوی. دا رده کوشش دی او خدای پاک دله یو طاقت هم ورکړی دی، مضبوط طاقت. نو د بره د فرشتو نه د ایوب علیہ السلام صفت واورید. رونو ګورې فرشتې په دنیا کې چې څومره نیکان خلک دي، د هغې صفتونه هم یو بل ته کوي او هغې سره مینه هم کوي. حدیث پاک کې راځي وی چې کله بنده الله ته زیات ځان نږدې کی، نو الله جبریل علیہ السلام ته آواز وکړي چې دا فلانکې سړی دی، د زه خوښ یم، زمام خوښ دی، جبریل ته هم ورسره محبت شروع کا. جبریل علیہ السلام د اووم اسمان فرشتو ته اعلان وکړي چې فلانکي بنده سره د الله مینه ده، تاسو هم ورسره مینه وکړئ. هغې مو سره مینه شروع کړي. اووم اسمان والا شپږم فرشتو ته، د شپږم اسمان والا پنځم، پنځم اسمان والا څلورم، څلورم والا دریم، د دریم دویم او دویم لومبي اسمان یو بل ته اعلانونه وکړي. دا اوو واړو اسمانونو فرشتې د بنده سره مینه شروع کړي. د فرشتو مینه څه ده؟ فرشتې خو تاله غاړه غټې نه راځي چې هرکلی درته وایي، او نه تاله میوې راوړي او نه تاله تحفې د هغه ځای نه راوړي. د فرشتو مینه دا ده چې د الله په دربار کې تاله دعاګانې کوي او ستا سفارشونه کوي رب العالمین ته. حضور پاک فرمایي وی بیا ثم توضع القبول له فی الارض، وی بیا دغه فرشتې راشي او د نیکانو خلکو په زړه کې دې سړي سره مینه پیدا کړي. د بدانو نه د نیکانو په زړه کې د سره مینه پیدا شي. نیکان خلک وی لکه افنان کې ډېر ښه سړی دی، د ده نه دعا غشتل پکار دی، د ده نه څه وظیفه غشتل پکار دی، د ده احترام پکار دی، د ده قدر پکار دی. نو قدرتي طور د شیطان دشمني هغه سړي سره پیدا شي. چې د شیطان دشمني پیدا شي، نو د شیطان د خپلو ملګرو د فاسقانو ګندو خلکو په زړه کې رده بغض پیدا کړي. فرشتې لګیایي د نیکانو خلکو په زړه کې د نیک سړي مینه پیدا کوي، او شیطان بالمقابل لګیایي د فاسقانو او فاجرانو په زړه کې د هغه سره حسد پیدا کړي. نو دا خراب خلک بیا د دې نیک سړي غیبت کوي، مړه دا پلان کیرو دی دا چل نو کړی، مړه دا چلې کړی، دا چلې کړی، دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي. نو ګناهګار او بدان لګیایي د هغه بدو، شیطان خپل کار کوي. نو فرشتې دا د نیک سړي خبرې هم کوي او هغې سره مینه هم کوي. یو حدیث پاک کې راځي وی دا نیک سړی چې ښځه د دې نیک سړي خبره نه مني په دنیا کې، او د نیک سړي سره د ده ښځه جګړې کوي، وی په جنت کې حورې لګیایي، هغه الله خبروي. هغه حورې وایي ای ښځې قاتلک الله، خدای دې هلاکه که مردارې. دا سړی ولې خفه کې؟ دی خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی، ان قریب به تا نه جدا شو موږ له به راځي. د دې سړي دپاره جنت کې کوم حورې دی پې خفه کېږي او دې ښځې ته وله خیرې کوي. حضور پاک فرمایي نو دغې فرشتې لګیا او د ایوب علیہ السلام صفت یې کو. نو د شیطان په زړه کې کرښې چې اوهو دا خو دیو نیک سړی چې فرشتې صفتونه کوي،
دله خو ته چل ول پکار دی. دا شیطان څه وایي وایي یو عبادت به نه کوي زړه مطمئن دی دړه نه روغ دی بچي شته ښځی ده اوه زامن اوه درې لوڼه وې اوه زامن او درې لوڼه او د دنیا جیداد او مال او خان او نوکران نو دی به عبادت نه کوي د ده دا مال که نه وي دی د عبادت وکړي دا خو خدای مال ورکړی دی نوکران یې ورکړي دي دا رته خدای والي چې د عبادت وکړي الله سره بیا هلته مقابله شروع کړه رب العالمین دی ابلیس ته وایي مقصد دی څه دی وی الله ته چې دا مال دولت اختیار مال راکړه چې دا وله زه هلاک کړم ډېر ستا عبادت وکړي دی خو هر وخت ابلیس الله سره په ډغره دی وی ځه زه د مال او دولت اختیار مې تاله درک ځه مال ته واله برباده کا او رده د ګډو چیلو د اوښانو او د ځمکو اختیارات مې ټول تاله درکړه چې څه سره کې وکړه زه ګورم چې ته د عبادت زما نه اړې او کې نه اړې وروڼو دا شیطان زمونږ د انسانانو د دې نیکانو خصوصا او د مسلمان دشمن دی دا نیکان به د ټول وجلې وې خو الله د دې نیکانو حفاظت کوي د فرشتو په ذریعه ویرسل علیکم حفظة قرآن شریف کې الله فرمایي د دې آیات دو معنی کوي علما وی هغه فرشتې خدای پاک په تاسو مقرر کړي چې ستاسو د عمل حفاظت کوي عمل د لیکي کرام الکاتبین ته وی مراد او بعض علما وی نه وی هغه فرشتې ته مراد دي چې هغوی د انسان د مسلمان حفاظت کوي د شیطان نه ساتي شیطان خو لوی دشمن دی دا نیکان خلق بربادۍ وسوسې ورته کوي نو که د ده وس رسېدلی وي دا ټول به یې وجلی دشمن خلق وجني ودرېږه چې دا نیک سړی مړ کړم ورېږه دا عالمان ټول مړه کړم ورېږه دا طالب علمان ټول مړه کړم ودرېږه دا صالحین ټول مړه کړم چې دا د مخ د ځمکې نه د الله عبادت ختم شي هلته فرشتې الله مقرر کړي دي هغوی د انسان حفاظت کوي ته قرآن نږدې شه چې برابر دی شیطان نه پرېږدي دی خپل وس کوي اوس هم کوشش کوي بعض انسانانو باندې چغې مو باسي او څاروي هم بربادوي خو فرشتې لګیا دي څه ناسې حفاظت هغوی کوي د حفاظت کوي الله وی ښځه د ایوب علیه السلام د مال او د هغه د دولت او د ځمکو نه ما فرشتې حفاظت پورته که څه دی خوښی کوه دی راغې په ګډه او په خوشحالۍ باندې او خپل بچي ټول راغونډ کړل وی نن به یو کمال کو ما له خدای پاک د ایوب علیه السلام د مال او د دولت او د اوښانو او د ګډو چیلو د خرو د هلاکت اختیار را کړی دی څنګه چل به کو چې دا هر څه وله برباد کو په ده د الله عبادت بند کو یو بچی یې پاسید وی ما زما داسې طاقت دی چې د یو چغه وباسم چغه نو دا څومره خلک چې دي دا د ده دا نوکران په یو دم به یې د لمړه کړم اور به پې وله بل کړم ختم به یې کړم وی ښځه لړ شه او رده چې څومره اوښان دي سره د اوښانو د هغه سروونکو ساروانان چې ورته وایي د هغې سره ټول ختم کړه او بیا ماته ووایه هغه لاړه د اوښان خو یو ځای کې سرېدل او الله خو د خپل حفاظت پورته کړی او دله اختیار ورکړه طاقت یې ورکړه یو مضبوطه چغه یې وواله او یو روایت کې راځي چې اور یې پې بل کړه چې څومره اوښانو 3000 اوښان او سره د ټولو د هغې چې ساروانانو سروونکي وه ټول مړه شو نو ابلیس خو لکه د پیري په شان هر شکل بدلولی شي د مشر ساروان په شکل یې کزان حضرت ایوب علیه السلام لګیا د الله عبادت کوي مونځ کوي ورله راغې او ځان او مخ سر ټکولی شروع کړو چغې شروع کړې او فریاد او اوښکې به یوه وی ته خو د الله عبادت کې او راشه وګوره ټول اوښان دې مړه شو او د اوښانو چې څومره ساروانان دي سروونکي هغه هم ټول مړه شو او جکه دې ورته وکتل کلمې ترې راوتې دي او خېټې وینې ترې بېږي او دا دي دا دي دا دي حضرت ایوب علیه السلام فورا وی انا لله و انا الیه راجعون کله چې انسان ته تکلیف رسیږي دا به وایي دا قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات کله په تاسو باندې وي زه مصیبت راولم مال بدله کمو ستا وجود کې به تکلیف راولم بچي بدله وجنه الله قرآن شریف کې فرمایي دا به یوازې زما یو ازمایشي وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة هغه خلق چې هغوی په دې مصیبت صبر وکړي
الله وی وی زیر ولا ورکا خوش خبری ورکا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون. انا لله وانا الیه راجعون د مصیبت د ختمېدو فطری او نفسیاتی علاج دی. په دې مصیبت سړی ولې غمجن شي؟ دی وی دا خو زما مال او رانه بل واغېسته ځکه دې غمجن شي. داسې وایي که نه؟ دا زوی خو زما او دا رانه بل واغېسته، دا مال خو زما او بل رانه واغېست، دا روغ صحت خو زما او بل رانه واغېست. نو دې په دې دړمنې چې د ما نه دا مال دې بل ولې واغېست؟ دا بچی رانه ولې واغېست؟ دا ژوند دې رانه ولې واغېسته؟ نو چې دی وی انا لله دا خو زما نه دا هر څه د الله دي. دا نفسیاتي علاج شو. او دا مال خو زما نو، دا بچی خو زما نو، دا جامه خو زما نه وه، دا ځمکه خو زما نه وه، دا د چا وه؟ الله. نو چې زړه کې دا درد و چې ما نه زما شی واغېسته د هغې نفسیاتي علاج شو. زه خو چې د مور نه پیدا کېدم جامه م نه وه، بربنډ و، ځان سره خو مې د مور د خېټې نه جیداد هم نه دی رستی، او د مور د خېټې نه مې د موټر هم نه دی رستی، او د مور د خېټې نه مې ځان سره د بچي هم نه دی رابار کړی، او د مور د خېټې نه خو مې دا کارخانه هم نه رابار کړی. زه خو دقه یک تنها د مور د ګېډې نه راوتیم. دا هر څه خو د الله دي. الله واغېشتل. دا چغې ولې وه او دا فریاد ولې و؟ دویم په دې مصیبت خلک ولې خفه کېږي؟ یاره وی دا شی زما نه لاړ بیا خو واړو میلو نه شي. دا زوی لا ملاقات اوس کوم ځای ورسره کېږي. دا مال لاړ دا خو واړو میلو راته نه شي. دا مرایي رانه لاړ دا خو واړو میلو نه شي. نو چې کوم شي تا سري او تا نه لاړ شي او ته وایې چې بیا راته نه میلاویږي، نو فطري طور د انسان په زړه کې هغه غصه غم پیدا شي. نو دې پسې دویم ټکي څه دی؟ وانا الیه راجعون. مونږ ټول به الله ته واپس کېږو، دې ملاقات به کېږي. که دا زوی مې مړ شو ملاقات به کېږي. که دا مال رانه لاړ او صدقه مې کو نو د قیامت پر ورځ به په ښکلي شکل کې ردې ما سره ملاقات کېږي. که دا روغ صحت رانه لاړ او بیماري را باندې راله نو د قیامت پر ورځ به ما سره د دې د یو ښکلي شکل د ثواب په شکل کې ملاقات کېږي. نو په دې مصیبت او په غم کې دا دوه سوچونه راشي چې ما نه شی لاړ دا به میلاویږي او که نه، او دا خو زما و. الله و انا لله دا ستانه دي مونږ ټول د الله یو، و انا الیه راجعون. د قیامت په میدان کې به دا ټول سره میلاویږي. نو دې سره فطري طور نفسیاتي طور د انسان په زړه کې اطمینان پیدا شي. بیا الله څه وایي؟ صبر کوونکو ته الله اجر ورکوي. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون. یو لوی عالم لیکي بخاري شریف کې شته، وی سړی چې چاله یو بار ورکوي نو په ستاسو خیالي نو یو خوا د اوښ نه یا د خر او د اس نه یو خوا ته انډي وي او بل خوا انډي وي. چې د یو خوا بل خو هغې ته انډي وایي او چې په هغه منځ کې یو شی پروت وي یو خوا هغې ته سرباري وایي، عربی کې ورته علاوه وایي. وی نعم العدنان و نعم العلاوه. وی الله درې بدله ورکړل، دوه انډي او یو سرباري. اولئک څنګه دی؟ علیهم صلوات من ربه ورحمه. دا الله مهربانه او عظیم رحم دو شو. اولئک هم المهتدون. جنت ته بمزي دی سرباري شو. او د ایوب علیه السلام متعلق هم الله وایي نعم العبد، ډېر ښه بنده انا وجدناه صابرا، دی مونږ صابر موندلی و. د یو پیغمبر متعلق قرآن شریف کې دا نشته، صرف د ده متعلق راغلی چې انا وجدناه صابرا. الله وی صابر موندلی، صبر بهترین شی. قرآن شریف کې الله وی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بیان القرآن کې مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلی وی د قیامت پر ورځ او شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی وی د قیامت پر ورځ چې الله تعالی دا اجرونه ورکوي، ثوابونه، چاله به یو په لس ورکوي، چاله به یو په شل ورکوي، چاله یو په 200. او چې کم صابرین دي دوی چې راشي هغې ته به دونه اجر ورکړي چې د هغې څه انتها به نه، بلکې یو روایت کې راځي دومره اجر به چې د هغې به وزن ته او طول ته مجت نه وي به چې زه دومره شی مې درکړه چې وزن ته یې جیسې ته بې حسابه بې کتابه جنت ته. نو په تکلیف او په مصیبت صبر آزمایش خو راځي، په نیکانو راځي تمارونو. حضرت ایوب علیه السلام ته چې څنګه دی ووی هغه څه وایي انا لله و انا الیه راجعون. زه ښه شوه د یو غمه خلاص شو. سبا هم دا سوچ کو چې اوښ مې
مړ شو او بیمار شو که نه، او اوښه چې ده نو دا لنګه شوه بچی یې راوړو که نه، او په بچي په لنګانه کې مړه شو که نه، یو غم غوس شو، دغه بیا الغم وزګار شوم د الله تعالی عبادت ته څه ناست وزګار شوم. شیطان چې خوا شو په سر یې خورې و، خو ما خو یې دی به خفه شي، هغه خو لا خوشحاله شو چې غمه خلاص شو. بچی بیا راغونډ کړل، نه 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 وایي درد لږ کمزوری و، لږ نور دړ ور رسول پکار دی. یو بل پاسېد، هغه وایي ماله دا طاقت شته دی چې زه ولې دا ټولې ګډې چیلې سره د دې شپونکیانو په یو ساعت اوس مړه کړم. وایي زه ورځه پې 2000 ګډې چیلې وې سره د شپونکیانو، او خرو چې پې ورغې هر څه یې دوړه کړل. راغی د هغه مشر شپونکي په شکل شو. ایوب علیه السلام بیا د الله تعالی عبادت کوي، په ځان یې راکېښود او سر مخ وهه چې بل څوک یې په چغو چغو به یې ژړلي. ایوب علیه السلام خو ټینګ و، وی راشه که نه تو همغسې لګې خپل منځونه کې، او الله خو دغسې در پسې نښتی دی. مونږ خلک به څونه فریادونه کوو، کوټې غوندې تکلیف به څونه فریادونه کوو، الله نه بیا ګیلې کوو، او بیا الله له پیغورونه ورکوو. زه د لمونځ کوم او ته ما سره دا چل کوې، ته څه پوهېږې؟ ته نه پوهېږې، الله پوهېږي. دا زمیندار چې لګیا دی او د دې بوټي خاختراشي کوي، خاختراشي، نو سړی وایي دا بوټی خراب کړه، ګوره د بوټو نه یې غاړې ماړې ووالې، لنډې بونډې یې کړې. لیکن زمیندار دا کار د بوټي د فایدې دپاره کوي که نه کوي؟ ډاکټر چې تا له اپریشن کوي، ته خو ته چغې مه وایې اوهو ډاکټر صاحب لاس مه پرې کوه او ګوته مه پرې کوه، او اپریشن دله کوي، هغه ستا ټیک ته تا له دردمن کوي دي، پیسې دې هم لګوي، وینه هم در نه وباسي، زخمونه هم در کې جوړوي، لیکن ته په خپله فایده نه پوهېږې، ډاکټر ستا په فایده پوهېږي. لیکن ستا فایده ستا خیر دی، ته دا ګوته پرې نه کړم، دا کینسر لاس ته ځي، لاس ته نه بیا پرې کېږي، ودې که دا ګوته پرې کول دله ښه دي. نو الله تعالی که دا بعضې تکلیف انسان له راولي، او دا بعضې غم راولي، بعضې مصیبت راولي په وجود کې، په بچو کې، په مال او په دولت کې، دغه مثال دی لکه ډاکټر چې ستا د څښاک ګوتې علاج کوي، تا له اپریشن کوي، ته خو د چغې به وې، هلته کې پخوا چې به دا غاښونه وله ایستله، دا خلکو به غاښونه ایستل، اوس خو به ډاکټرانو وباسي که نه. پخوا چې به یې غاښ ایسته، د ما مخکې د یو بابا نه ایسته، هغه امبور یې ورته اړم کړ، داسې چغې یې ورته والې چې دا خپې بیا کله ترپولې او کله به په ځمکه ورته کېناستېده او کله به ورته اوچتېده، یو لوی غم یې جوړ کړی و، او کاکا ورته امبور اړم کړی و، په زور یې تېسته، اوس هغه خو چغې وایي او کنځل هم کوي چې بابا، او د ما نه خو دې غاښ وویسته. لیکن هلته کې بابا وایي چې وروره دا غاښ دې ټوله شپه چغې ویې پیل، لږ درد به تېر شي، غم نه به خلاص شي. دقه مثال دی زمانو. نو حضرت ایوب علیه السلام له هر څه برباد، بیا راغی په ځان مخ سر نه کېښودل چې راشه هلته څه چل درته کوي؟ بیا وایي انا لله، دغه زما نه دی، الله دی، ګډې چیلی د چا؟ د الله، هر څه د الله، زما پکې څه، او دا ټول به مونږ الله ته پیش کېږو، زه به هم پیش کېږم، زما د دې عمل چې دا کم عمل ما سره کم کېږي او دا کم تکلیف ملاویږي، د دې ثواب به هم پیش کېږي، هېڅ پروا نه، د دې ګډو چیلو نه به د دې ثواب د قیامت پر ورځ الله ماله ډېر بهترین راکړي. او دا خو زما نو د الله چې په دې هم کار ونه شو، بیا بچي راغونډ کړل، وایي وره دغه شته که نه، ځمکې شته، جایدادونه شته، او دا ځمکې به ورته سبا نوره مده نه وکړي. یو کس پاسېده وي چې زما یو طاقت شته، یو شیطان وي، ما له زور او سیلی راوستی شه، دا ټول فصل به م وله وسوځومه، او دا ټولې ځمکې به ور داسې کړم چې ګډ ګنډېر به یې کړم به، وایي زه ورځه پې راغې فصل باندې. اوس الله خو خپل حفاظت چې پورته کړي، بیا خو دا ګوره جناب، دا مونږ چې محفوظ یو، دا د چا په حفاظت محفوظ یو؟ الله. دا سوال کوه چې خدای ته ما د خپل حفاظت په قلا کې وساتي، دا سوال هر وخت کوه، او الله زما نه د خپل حفاظت امان مه پورته کوه، چې الله درنه د خپل حفاظت امان پورته کو، نو ته خو په مصیبتونو کې ګیرې، ګیر چاپېره سیلابونه دي، دریابونه دي، خړې اوبه دي درنه ګیر چاپېره، غنې ازغي درنه ګیر چاپېره، دا خو ته الله ساتي. صاحبه ذل طوفان پې راغی، فصلونه یې مسوځېدل، او داسې طوفان راغی چې هغه چې کمې ځمکې وې هغه یې وله ټول خاورې او سیلابونه رالل، لکه څنګه چې دا مخکې سیلاب راغی دا ځمکې برباد کړې. اوس د بولډیزرې دي خلک هوارۍ غذا مایي بولډیزرې خو نشته، ټول پټي هم برباد شوي، پکې پول هم جوړې شوې، پکې شګې هم رالې، پکې سې اوم شلېدلې، ځمکې هم بربادې شوې، او چې کوم درې وې او باغونه ورسه لاړل دوړه شو. راغی بیا ایوب علیه السلام ده چې ورته راغی څنګه وی ته خو دغسې کوې عبادت، اوښان دې هم لاړل، اسونه هم لاړل، غوان قلبې هم لاړې، ګډې چیلې هم لاړې ختمې شوې، خره هم لاړل ختم شو، او هغه پسونه دې هم لاړل برباد شو. د مشر ناظر زمیندار په شکل کې راغی، بس زه یو بچ شوم او باقي چې څومره پټي ورسه لاړل دوړه شو. دی بیا وایي انا لله و انا الیه راجعون، بس ښه شو غمه خلاص جوړ.
د الله و الله واغشته د دې بدل ممال الله د قیامت پر ورځ په یو ښه شکل کې راکړي. د بیا خپل میټینګ وکړه، خپل بچي راغونډ کړل. دا سړی خو د عبادت ته نه منې کېږي. یو ما خو خدای سره اوس مقابله شروع کړې ده، لاړه الله له څه چل دی وکړه، یو مونځ ختم که، یو سجده دې پې بنده کړه. الله وی بچي شته، ښځی شته، زړه نه مطمئن دی چې د بچي مې شته، بیا به نور مال پیدا کړو. زه وی دغه افکار مې هم دله درلود چې راغی بیا خپل بچي راغونډ کړل. وی څه چل به کوو، فرشتې دي که نه بچي ورته وایي. د هغې ما الله نه اجازت اخیستې دی ورځی پې. وی بدیا چې اجازت دی خو دا کوټې به ونه وړه ورته به پرې راوغورځو. لګیا دی ایوب علیه السلام، بچي هم دي او ښځی هم ده او څه نوکران هم ورسره دي په کوټو کې. شیطانان دا زلزله غوندې پرې راوسته، دا اونې دا دغې ستنې منې وړپولې، چتونه یې پرې راوغورځول. ټول بچي مړه شو، 7 زامن او 3 لوڼه مړه شو. دې پکې خپل هم زخمي شو، بیبي هم زخمی شوه، دې هم زخمي شو، بیبي هم زخمي شوه. راغی بیا الله ته مخامخ ودرېد. شیطان وله بیا راغی. شیطان ورته وایي څنګه دقسې ښې ښځه او خاوند تنها پاتې شوې که نه شوې؟ بچي لاړل، مال لاړ، هر څه دوړه شو. نو حافظ ابن کثیر د ده یو قول لیکلی دی، درته وایم. بچي او مال او ښځه او هر څه دوړه شو. دې څه وایي؟ پکار چې فریاد یې کړی، مخ یې والی وي، لږې یو ګوټې شکوه کړی وی. بعضې خلک کوي داسې، لیکن پیغمبر سره دا مناسب نه دي. څه وایي؟ احمدک رب الارباب، ای د مالکانو مالکه زه ستا ثنا کوم، ستا صفت کوم. احمدک رب الارباب، ای د مالکانو مالکه، ای د بادشاهانو بادشاه، ستا صفت کوم. کوم ذات یې ته الذي احسنت الیه، تا را سره ښېګړه کړې وه. دا ډېر خلک دي چې هغې بچي نو تا ماله را کړې. ډېر خلک و چې د هغې ځمکې نه وې، دا خو تا را کړې وه. ډېر خلک و چې اوښان یې نو، دا خو تا را کړي. ډېر خلک و چې قلبې یې نه وې، مال یې نو، دا خو تا را کړي. احسنت الی، ما سره دې ښېګړه کړې وه. اعطیتني المال والولد، ماله دې مال هم را کړی او بچي دې هم را کړي. تا را کړي مال او بچي تا را کړي او تا را سره ښېګړه کړې وه. فلم یبق من قلبي شعبة الا قد دخله. الله وی مال او بچي دې راکړل، وی د هغې محبت مې زما زړه ته ننوتی و. ما چې به تا ته مونځ کو نو په زړه کې مې د مال مینه م وه، ته مې یادولې په زړه کې مې د بچو مینه م وه. تا ته مې سجده کوله، زاري مې کوله، خو په زړه کې مې د بچو مینه م وه. فلم يبق من قلبي شعبة الا قد دخله. زما په زړه کې یو ځای داسې نو چې د مال او د بچو مینه پکې نه، دا پکې دننه شوې وه. فاخذت ذلك كله مني، نو الله دا ټول مال بچي دې رانه واغېستل. وفرغت قلبي، زړه دې را لوزګار کړ. الله، زړه دې را لوزګار کړ. هغه د مال او د بچو مینه چې مې زړه کې پرته وه، الله هغه دې واغېستل. هغه دې واغېستل. اخذت ذلك كله مني، ټول دې مانه واغېستل. وفرغت قلبي، زړه دې را لوزګار. اوس به ایله ستا داسې شوق سره عبادت کوم، پروردګار اوس تماشه کوه. مخکې خو به مې ستا عبادت هم کو، بچو ته به مې یو توجه به وه، نه مال توجه به وه. دنیا کې چې سړي وي نو د دې توجه وي که نه وي؟ مال چې څومره زیات وي غمونه یې زیات وي، دا توجه وه. اوس هغه توجه کټ، کنیکشن صرف چا سره دی؟ الله سره دی. اوس به بچي نه یادوم، بچی مې خوږ دی، راشه علاج وله وکړه. بچی ناجوړه دی، راشه علاج وله وکړه. مزدور ناجوړه دی، د ډاکټر له بوځه. وږي دی، ډوډۍ ورکړه. نه هغه قصې لاړې، ختمې شوې د زړه نه هغه مینې محبتونه ووتل. اوس صرف او صرف الله ستا مینه مې په زړه کې پاتې ده. فرغت قلبي، زړه دې را لوزګار کړه، ربه زړه دې را لوزګار کړه، خوشحاله دې کړم. فلیس یحول بیني وبینک شیء، اوس وي زما او ستا په منځ کې پرده نشته، زما او ستا منځ کې بل حایل رکاوټ نشته، مال بچي رکاوټ نشته، اوس هر څه ختم. دا حافظ ابن کثیر په سورت انبیاء کې په خپل تفسیر کې لیکلی. حواله مې در ښځه دې پاتې شو، چې پاتې شو ټیټ عبادت شروع شو. مخکې په نسبت بهترین عبادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ماشوم نوسې، یو ماشوم بچی نوسې د بیبي زینب مړ کېده، وفات کېده. بیبي زینب سړی راولېږه نبي علیه السلام ته چې بابا ته مې ووایه چې راشي، ځکه چې اولاد له پلار راشي نو غم له غوندې دغه شي کم شي.
نبی هم خو پوهیو چې دا حضور پاک ډېر لوی رحم و که زه ورغلم خو مال هم جړه راځي دا لور به مې نور هم پریشانه شي وایي دې لور ته مې ووایه چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى چې څه درکړي دا هم د الله دي او چې د نه یې واخېستل دا هم د الله دي او فلتصبر صبر دې وکړي ولتحتسب او په دې مصیبت کې د الله رضا طلب کوه ګوره څه درکړل او څه واخېستل د چا دي د الله دا تصور او سوچ دی چې د بنده قایم شي چې زه د مور نه پیدا کېدم څه ما سره ارسه الله راکړل او الله واخېستل ته او که ته وایې دا بچې دا به څنګه کېږي دا پلار نو قیامت پر ورځ ملاقات کېږي که خو ازمایش ډېر سخت دی ټینګېدل ورته ګران غواړې به یې نه ګورې دا به نه وی چې ما یو سړي وي الله ماله صبر راکړې نبي علیه السلام وی سألت البلا وی مصیبت دی لکه صبر خو هلې چې مصیبت وي داسې شوه لکه چې مصیبت در باندې راشي نو صبر نه چې مصیبت راشي نو هغه وخت بیا صبر دعا کوه او چې مصیبت نه صبر دعا به نه کوې نه منې شیطان بیا الله الله یا الله سړی مطمئن دی ټیک ده چې بچي هم لاړل او نوکران هم لاړل په خپلو لاسونو دفن کړل ښخ یې هم کړل لیکن جناب الله سړی بیا هم په خپل ځان مقابله دی که نه تو د صحت یې خراب شو د رسته عبادت وکړي زه وایي سن اختیار مې هغې کې هم در بعضې مفسرین لیکي چې دی راغی او ایوب علیه السلام په وجود کې اثر د بیماری پیدا اوس ورونو په دې ځان کوی بعضې بیماری د شیطان د ټونګې نه پیدا کړي بعضې بیماری دا شیطان یو نجس پلید شی ده دی بعضې وخت کې راشي دی لاړې توکي په خوراک چې تا هغه ډوډۍ وخوره هغې نه مرض پیدا کېږي په څه به ځان بچ کې الله په نوم تېره جوړ مې درته وي بسم الله ووایه که دې منځ کې درته یاد شوی بسم الله اوله و آخره د الله نوم والا د ده نه به دې الله وساتي بعضې وخت کې د انسان له ټونګه ورکړي بعضې وخت کې د انسان د زخم له لاړې وتوکي متیا دې ورباندې وکړي اوس ته نه ګورې چې کله انسان زخمي شي نو فورا ډاکټران ورته یو قسم ستن وایي ټیسټ چې که څه شی دی چې د زخم نه څه کینسر جوړ نه شي جراثیم پکې پیدا نه شي بار نه رانه شي دا قرانګې دې کوشش کوي چې دا جراثیم په دې زخم کې پیدا کړي او په زخم کې څه تکلیف پیدا کړي نو شیطان ظاهري خپل کوشش کوي دا پیغمبر سره هم کوي او بنده سره هم کوي او پیغمبر ته الله ساتي او عام بنده چې دی نو اته کله خدای وساتي چې دی هغه بهتر کلمات وایي او که دا هغه بهتر کلمات د پیغمبر علیه السلام ونه وایي نو بیا دې ته نه ساتلی کېږي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی چې کله ماښام بانګ وي ماشومان بار نه پرېږدو ګورو دا دې کې فلسفه ده ماشومان به بار نه پرېږدي چې کله پوره تیاره خوري شي نو که بیا وځي نو وځي دی ولې شیطانان دې وخت کې راخورېږي دې ماشوم ته نقصان بدله ورسوي ممکن ده دغه لږ ټیم کې د ماشومانو نه د الله حفاظت پورته شوی دی او شیطان راځي په دې زخم کې به متیازې درته وکړي لاړې به وتوکي جراثیم به روړي پکې ورته درته واچوي ډوډۍ کې به درته څه واچوي سپېمو کې به درته څه شی واچوي د خپل لګیا د خپل کوشش کوي ماسخوت څوک چې سار نه پاسي نبی علیه السلام فرمایي دا هغه سړی د باله شیطان او فی اذنیه چې شیطان په دې غوږونو کې متیازې ورته کوي خو چې څنګه شیطان نه ښکاري د متیازې مونږ ته نه ښکارېږي نو چې غوږ کې متیازې لاړې غوږ دننه زخمي دی څه به ترې جوړېږي مونږ ته خو د متیازې نه ښکاري خو چې هغه زخم ته شیطان متیازې ورلې نو خامخا بیماري به پیدا کېږي داسې مرض زیړی بیماری کینسر بیماری بله بیماری بله خطرناکه بیماری دا ډېر د شیطان دغه نه پیدا کېږي د مست یو قسم بیماری ذات الجنب ورته و د پښتو بریخ د پښتو کې بریخ پیدا شي زموږ د زنانه ورسره څه چل کوي دا ګیس ژر راوالي معده چوک پې واچي مثلا اوله په دې سینه باندې وتړي په دې پښتو وله وتړي هغې سره لږ په قلار شي ذات الجنب عربو به دې دپاره زیړ لرګې استعمالو زیړ لرګې او مامیخ پخوا به دا په دوکانونو کې میلاوېدل بهترین شی دی خو زمونږ خلک اوس هغې ته توجه نه ورکوي یوناني دارو ته زمونږ خلک توجه کمه ورکوي حالانکه هغې کې ډېر لوی اثرات دي نو هغې به زیړ لرګې راواخېسته او زیتون په تیلو کې به یې سور کړه او مریض ته به یې په خوله کې ورړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وي دا ذات الجنب بیماري چې دا کومه بریخونه دي وي دا د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي ډېرې بیمارۍ د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا انسان چې کله پیدا کېږي حضور پاک فرمایي نو شیطان په دې تشي کې یو ټونګه ورکوي هر چاله یې ورکوي صرف دومره کار دی چې د پیغمبرانو
الله د هغه د هغه اثر نه محفوظ ساتي او نورو خلکو کې هغه اثر وردننی. ټونګه ورکوي هر چا له ورکوي، ټونګه سره ورکوي بل اثر وردننه کي، ټونګه دې له ورکوي چې بیماري پکې پیدا کړي. نو دا څه د پیغمبرۍ سره منافي خبره نه ده. راغی ایوب علیه السلام غریب بیمار شو. دلته اوس بعضې خلکو څه غلطې قصې پکې وردننه کړي وي په وجود کې چینجي وشو. دا دروغ ده، چینجي پکې وشي او بعضې و چینجي بیا را چې پرېوته بیا راغېشته واپس بیا په زخم کې ځان لاچو. دا دروغ دي ټول. نو د پیغمبر په وجود کې چینجي نه کېږي او بیا چینجي به راغلې واپس په وجود کې باچې او څوک وایي چې وینه ته بیا دی. نه دا بہت غلطه خبره. بیمار شو بس تکلیف شو، وجود یې رو رو ټپېده کمېده، داسې بیماري پرې راغله. ممکن د دانې پرې راختلي لکه پخوا چې په خلکو د حق نه نکۍ به راتلې چیچک دا دانې به راختلي، بیماري به راغلي. خو دې حد ته بیماري ورسېدله چې دې د ګرځېدو نه ووته. د کار قصب نه وه، کار یې نه شو کولی، مزدوري نه شو کولی، قصب یې نه شو کولی، د ګرځېدو نه ووته. یو جونګړه کې په خپلو پټو کې ځان یو جونګړه جوړه کړې وه، په هغه جونګړه کې دی یو بیبي یې دیره و. د بیبي نوم یې رحمت یا د بیبي نوم په دونه پورې راغلي ثابت دي. تفسیر مظهري هم لیکلي دي او روح الماني هم لیکلي او نورو مفسرین هم لیکلي او دا پکې نشته چې وجود نه وینې بیا دی او خلکو ته کرکې کولې، نفرتونه یې کول او یا چینجي پکې شوي او چینجي بیا راغېشتل او په وجود کې بیا اچول. دا د پیغمبر د بیادبي ده، د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه. پیغمبر کې چینجي نه کېږي او نه پیغمبر خدای پاک داسې کوي چې خلک دې ته نفرتونه شروع کړي. ټیک ده، د دشمنانو بغض وسري حسد وسري بعضې خلکو به خبرې کولې چې وګوره څه غلطي ته شوې ده که نه خدای رانیولې. ما خو درته وختي ووې چې د نیکانو خلکو متعلق ګناهګار او بدان خلک چې شیطان په زړه کې وسوسې اچوي، نو بعضې خلکو به هم دا خبرې کولې چې غلطي ته شوې ده که نه. بعضې خلکو به نفرتونه هم کول، لیکن داسې چې چینجي پکې وشو دا دروغ دي. ښه یا وینې به زوی ته بېدلې دا دروغ دي. بهر کیف یو جونګړه کې دیره شو، بیبي ورسره ده، بیبي یې لګیا ده او خدمت محنت ولا کوي، مزدوري کوي او دل هم راوړي او په خپله هم خوري. جنابو څونه عمر یې بیماري وکړله، دا یو کال و چې دا بیماري پرې راغله او یو کال عمر او روح المانی کې د نبی علیه السلام خاص شاګرد حضرت انس رضی الله عنه. حضرت انس روح المانی کې دا حدیث ده، حضرت انس فرمایي چې 18 کاله دا بیماری دیره کړې او په دې 18 سال کې الله ته د جوړوالي درخواست هم نه دی کړی. بیبي به ورته وي یو ځل وی الله ته سوال وکړه چې الله تعالی دې جوړ کړي او ورته څه وایي؟ وی ما څو کاله روغ صحت تېر کړی دی؟ وی اویا کاله. نو وی اویا کاله بیماري چې را باندې تېره شي نو الله پکار دی چې الله ته سوال وکړم که روغ صحت اویا کاله او بیماري 18 کاله. وی زه شرمېږم الله ته نشم ویلی. مالا یاره اویا کاله چې مزې کولې او بچي دې مو او مال دې مو ځمکې دې مو جایداد دې مو هېڅ هم نه او چې 18 کاله لا اویاو ته خو نیمې ته هم نه رسېدلې بیماري راله نو اوس فریادونه کې د لیکن علماو لیکلي دي دا. حافظ ابن کثیر هم نور علماو هم لیکلي دي چې سترګې او ژبې محفوظ وو، غوږونه ژبه سترګې باقاعده محفوظ. په سترګو هم بعضې بیماري خو په سترګو راشي سترګې ردې شي، بعضې په غوږونو راشي غوږونه کاڼه شي، بعضې په ژبه راشي ژبه خرابه شي. نه ژبه هم ښکلې خپل کار کوي چې د الله ذکر پې کوي عبادت پې کوي، غوږونه خپل کار کوي خبرې پې اوري او سترګې هم برابر خپل کار کوي. بس غوښه لاړه ختمه شو ډانچه د هډوکو پاتې شوه، کمزورې شو، دومره کمزورې چې اوس د ګرځېدو د ناستې طاقت هم پکې نشته. دغه بیماري و. بیبي یو ځل شیطان وایي چې راشه په کومه طریقه دې ګډوډ کړو. شیطان د یو حکیم په شکل ده، یو بوډا حکیم په شکل چې راغی. څنګه ده پخوا به زموږ په دې وطن کې هم د حکیمان ګرځېدل، بوډي به ورسره یو ځای کې کېناسته. دا بیبي چې په کومه لاره تله دا بیبي یې ورله ته حکیم یې او یاره زما خاوند دا جونګړه کې پروت دی د هغې علاج وکړو، ډېر سخت بیمار. وی ښه زه به ورله علاج وکړم خو زما یو شرط دی. څنګه دي؟ پیسې به هم دنه نه بلکل به ټیک ټاک شي، جوړ به شم. دا پوڼې والا دا والا ورکه، خو دا دي چې ته به دا وایې چې دې حکیم جوړ کړ، دا به وایې
چې دا یقین جوړ کړ ولی چې د ما شهرت راشي شیطان خو پوره خبیث دی په الف لام ده چې د ما شهرت راشي او سبا نور خلک هم ماله راځي که دا به پیسې د نن عالم ته غریب او تا سره اسم نشته مزدور کار یې ځان دا غریبه ګرځې مزدوري به کو او خاوند هم بې څوکه دی دله مفت علاج کړم خو دا به چې د حکیم جوړ کړو ګورې جوړونکی څوک دی الله ډاکټر خو در سره په علاج کې ډاکټر یې ما جوړ کړی پیدا روغ وی ډاکټر جوړول نشي کولی دا چې کوم دارو ته خورې دا دارو چا پیدا کړ دا ډاکټر چې کوم دارو درکوي د دې بوټو نه درکوي که نه دا چا پیدا کړل الله او په دې بوټو کې دا اثرات چا پیدا کړي دا خوږ بوټی دا تریخ بوټی دا تریو بوټی دا بوټي چې دی دا ملیریا لرکوي دا تبه لرکوي دا خوله وباسي دا پکې چا اثرات چا پیدا کړي دي الله ډاکټر خو صرف هغه ته د خاصیاتو پته را چې په دې دارو کې دا خاصیت دی د دې بیماری او په دې دارو کې دا خاصیت دی دا ورته پته ده دا دارو چې خېټې ته ورشي نه دا دنه دارو په دې معده کې هضم شي او د دې بعضې اثرات دماغو ته ځي او د بعضې زړه ته ځي او بعضې رګونو کې د وینه تې جوړېږي دا نظام دننه څوک چلوي ډاکټر چلوي ډاکټر ورسره دننه کوزېږي وزېږه دا ډاکټر ورسره کوز شوی دی معده کې ورسره ګرځي او هلته کارخانه کې د وینه جوړوي ډاکټر خو صرف خاصیت پیژني چې د دې بوټي دا خاصیت د دې بیماری دا علاج دننه چې دارو ور واچوي دا وینه تې څوک جوړوي دې دارو د دې نه دا صفرا او دا سودا او دا مختلف چیزونه څوک جوړوي دا بیماری پې څوک لر کوي په الله کوي کوم اوبو کې چې ډاکټر دارو جوړوي دا اوبه چا پیدا کړي دي الله پیدا کړي زمیندار کاکا وایي وی غنم ما زرغون کړي ای کمقله دروغ وی تا صرف تخم نسته لري په ځمکه کې دا زرغونتیا طاقت چا پیدا کړی دی الله او د دې بوټي نه دا خشته ښکلې وږي چا پیدا کړل الله که د زمیندار وس وی نو بیا به په یو ټانټه کې لس وږي پیدا کول او شل به پیدا کول داسې وکړه نه دا خو د الله کار دا ابو هوا چا پیدا کړې ده الله ځمکه کې طاقت چا پیدا کړه الله او زمیندار بابا په دې لاس کې او په دې سترګو کې او په دې دماغو کې دا طاقتونه چا پیدا کړي دي الله پیدا څه صرف ظاهري او سبب باقي نظام څوک چلی الله چلی نو هغه خبیث ورته وایي شیطان وی ته به دا وایې چې د جوړ کړم هغه غریب یې دا ذهن کې واچوله هغه خو مطلب دا و چې دا مشرکه کړم لیکن هغې ته خو زړه کې هغې دا واچوله چې د دې حکیم په ما ځان مشوری چې راغې خاوند ته کېناسته ایوب علیه السلام دوی داسې یو حکیم دی لار کې او ما ته خود مختار وي دا پونه یې راله راکړي دا وله ورکه جوړ به شي خو دا چل دی چې دا ټکې به وی چې دا دې دغه جوړ کړو حکیم جوړ چې شهرت ته هغه راشي ښځې دا څوک حرامي دي دا څوک شیطان دی رزیل دی ښه او دا خو تا داسې خبره دې وکړه ده زما په مخ کې قسم دې که زه جوړ شم سل چامکینه به دې وام سل غزاره به دې پوهېدم دی دا خو لا زه جم دی یم او یارېده په دا ښځې له یې زورنه ورکړه چې بیا دې کیم له ور نه شي هسې نه چې زه مړ شم دا ښځه راله په بل طرف بونه دي ښځه راله ګمراهه نه کي قسم یې ورته وکړه یاره سړیه تا دې خدای جوړ کړي سل نه زر غزاره مې ووار تا دې خدای جوړ کړي ګورې دې کې دا سبق هم دی چې ښځه د خاوند خدمت کول څونه په اخلاص خدمت یې ورکړه د خاوند غصه برداشت کول دا نه چې دی جوړ دی او ټن دی او ماله راوړي نو زه به د دې خدمت کوم او چې دی پرېوته نو بس خیر و خلاص چې جوړ و دله هر څه راوړل نو دا مې خاوند دی او دا مې سر تاج دی تاج ښځې وایي که نه او چې خاوند پرېوځي لږ غوندې بیا وایي مړه لرې کوي خدای دې پرې رحم وکړي دوا ورته وکړه چې ښځه خدای دې دا خاوند ورته ووایه چې خدای خاتمه ښه کړي خدای پرې رحم وکړي چې خاتمه یې ښه شي خاتمه ښه یا خرابه خو مطلب دا چې زه ترې خلاصه شه ټوله شپه راته ټوخېږي او کوټه یې په مخه غشتې ده او غریب او چې پرېوځي نو څونه دا ښځې ورته بیا خبرې څونه کوي ما راته ویې که نه چې یخې اوبه مسکه که نه ټوله شپه ټوخېږم همدقسې ښې ښه چې دا پوختی دې راوړي خدای دې مردار به دې دې ورته وایي دا ښځه دا ګناهګاره ښځه ده د خدای نه لرې سرکشه ښځه ده چې خاوند ته بد رد وایي چې دې ټیک ورته دله راوړل خو خوشحاله وې نکري دې به دې په لاسونو پورې کولو په پردو ودونو کې به ګډېدې واده به د بل او ګډا به پکې تا کوله او چې دا غریب پرېوته نو اوس بد رد ورته وی دا خطرناکه ښځه دا خدای دشمنه ښځه ده دا پکې مونږ له سبق دی د پیغمبرانو واقعاتو کې د عبرت دی او دا مونږ له سبق دی چې وګوره ناجوړه شوي سل چوکې نه زر مې ووه
تعالی خدای پاک جوړ چې دا بالکل انتها ته ورسېد او ډېر زیات کمزوری شو که نه او نور د سجدې نه وځي اوس په ناست هم الله ته مونځ نشي کولی نو بس الله ته یې لاسونه پورته کړه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بیام دا نه وي چې الله ما جوړ کا ما ته تکلیف رسېدلی دی او الله ته ډېر زیات رحم کوونکی دا نه چې ما جوړ کا تکلیف رسېدلی دا هم نه وي چې تا تکلیف را رسولی دی بل ځای کې څه وایي بل ځای کې وایي چې أني مسني الشیطان بالنصب وعذاب انی مسنی شیطانو شیطان ما ته تکلیف را رسولی دی شیطان د عذاب را رسولی تکلیف را رسولی دی ګوره خالق د خیر او د شر د دواړو الله دی لیکن د شر نسبت به الله ته نه کې بې ادبي ده که دا دی وي چې الله تا د عذاب را رسولی او الله تا دا بیماری را رسولی ده نو بده نه ده الله خالق ته الله را رسی بې ادبي ده شیطان ته نسبت دی حالانکه ما من مصیبت فمن الله مصیبت تکلیف الله راوړي انت ارحم الراحمین خدایا ډېر لوی رحم کوونکی ذات فتح پروردگار بس چې دی اوی الله تا الله فورا جبریل علیہ السلام فرشتہ والا راولېږل پاک وډګی کې ناست ارکض برجلک هذا بارد مغتسل و شراب ته پونده دې ووهه پونده یې والا راواغېسته ځمکې لی واله الله وی چینه پیدا کړه چینه پیدا کړه پیشاب پکې ولامبه ویلامبل او ویسکل هذا مغتسل بارد یخی بالا او د سکو بدي پکې ولامبل او په ځان یې واچولې خدای پاک دې د شلو کالو ځوان جوړ کړو ټولې شی الله که نه بیماري لاړه بعد انساني بیماري ختمه شي خو د هغه دانو اثرات په دې مخ کې پاتې شي په لاسونو کې پاتې شي هغه زخمونو اثرات پاتې کېږي الله د زخمونو اثرات هم ختم کړ او خشته سور سپین مزیدار خوبصورته چې څنګه د شلو دویشتو کالو اقصی الله ته ګوره هر تکلیف ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا تکلیف پسې راتی خشته ښکلې شکل مزیدار خوبصورته سور سپین او نوجوان ښځی راله چې څنګه راله کوټې ته یې وکتل اوس په کټ کې دی ناست دی ای سړیه هدلته کې د ما یو ناجوړه رنځور خاوند و هسې شو او خو زه چې ته درندګانو جوړولی چې ته حیوانات جوړ تختولی دلته یو د دې ځای کې ستا دې ځای کې پروت یو بوډا او یو بیمار یو رنځور ناجوړه څه شو ایوب علیه السلام دې ته یې پېژنې خپل خاوند دې پېژنې او ولې زه نه پېژنم ما ورسره بله عمر تېر کړی دی خبرې ورسره داسې شروع کړه چې ښځې وپېژنده ویې زه یم ښه الله ځوان کن او ښځه مولا خدای ځوانه کړه آتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکر للعابدین خدای پاک ول 25 زامن ورکړل څو زامن 25 زامن خدای پاک ورکړل مال خدای سونه ورکو بخاری شریف کې حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي د سرو زرو د بولخانو باران شو په د سرو زرو مولخانو باران شو پې ده ور منډه کړې او هغه راغونډۍ په خپل څادر کې الله ورته وایي ای ایوبه دې نه مې غني کړې نه پیغمبري مې نه ده درکړې داسې کې لا یا الله وی لا غنا عن برکتک دا ستا برکت دی دې نه زه مستغني نه یم اجت مې دی ور مال ستا برکت دی ستا له برکت نه خو ځان نه مایوس کوم بچی خدای ورکړل مال بیا خدای ورکړ جیداد بیا الله ورکړ د هغې نه زیات اوښان د هغې نه زیاتې ګېډه چیلی د هغې نه زیات باغونه یو تکلیف مصیبت ته راغی څونه عمر یې تېر کړ بیا د بیمارۍ نه پس څوک وایي 100 کاله څوک وایي ټول عمر یې 100 کاله او راجح قول دا دی چې د بیمارۍ نه پسې 29 کاله عمر تېر کړ جوړېدو نه پس 29 کاله عمر یې تېر کړ ښه په خوشحالۍ نو مخکې 70 کاله د خوشحالۍ ژوند 18 کاله د بیمارۍ ژوند او ورپسې 29 کاله بیا د خوشحالۍ دې کې لوی عبرت دی د مسلمان لپاره که په چا بیماري راشي او تکلیف پکې راشي یو به دې فریادونه نه کوي دعا دې کوي الله ته هغه مخکې دې نه دا نه معلومېږي چې دعا مه کوه خو یو متوکل انسان و اخره کې دعا کړې ده مونږ له دا دلیل شو مونږ هغه ځای نه شو ټینګېدی دعا کوه
بل ښځه به د خاوند خدمت کوي غورځی به یې نه په خدمت یې ونه بل دا به نه وی چې ډاکټر جوړ کړم ډاکټر راله علاج وکړه جوړونکي څوک دی الله دی چې کله جوړ شو الله ورته وایي سل چوکې به اوس څنګه جل کې دی ښځې سره دې خدمت وکړه او ته دا خو چې سړي بیمار یې غوسه هم ورځي کوي بیمار او بیا داسې خبره یې واورېدې چې په هغې خامخا غوسه ورل دا د الله جمدې مو داسې خبرې کوي او که زه مړ شوم چې څه به کوي اوس به ورسره څه چل کوې سل دورې خو چې دا ووایې سل چوکې او سل چامکې نه خو دا ممړه شي څه به کوې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله ورته یو شی راښوول یو جارو راواله چې سل ډکي پکې وي یو جارو راواله جارو چې څو ډکي پکې سل غوزار والا ورته بس سل چوکې والې شو که نه او ته الله چل وکړو یو شمراخ جارو یې راواخېست پکې سل ډکي وو او یو شلقې والا ورته په هغې څوک دومره نه خوږېږي هغې ښځې خدمت وکړه د خاوند خدمت مه کوې د خاوند په دې الله اجر او برکت ورکوي په تکلیف به صبر کوې دا مصیبت تکلیف دا ته معلومه شوه چې دا بیماري او تکلیف هر وخت د خدای قهر او غضب نه ګني په پیغمبرانو باندې راتله فاسق فاجر له د خدای قهر او نیک سړي دپاره د خدای پاک رحم درجې ولا بلندی الله تعالی ولا برکتونه زیاتی او چې کم کسان په تکلیف کې مبتلي دا د هغې دپاره ډېر لوی سبق دی او ډېر لوی عبرت دی بهر کیف دا دغه دعا مې درته ویله د هغه مې دغه نه ویله نو بهر سے کیف دا الله تعالی په څلورو صورتونو کې د حضرت ایوب علیه السلام دا واقعه د عبرت دپاره نقل کړې ده او انبیاء کرام ټول د خدای پاک مقرب او نږدې مخلوق تیر شوي او د هغې واقعات دا زموږ دپاره لوی عبرت دی